ده او جلسه ده هغه د عوایدو په مورد باندې ده. په دې کال کې الحمدلله فتح نورسته چې کوم عوایدو په مورد کې کوم پرمختګونه شوي دي هغه په تاریخ کې د افغانستان د عمره پرمختګ نه ده شوی. الحمدلله د موږ په ولایت کې چې کوم عواید بولو یعنې تر پخوانه تقریبا 50% نیمه په دې عوایدو کې زیاتوالی راغلی ده، که هغه مالیاتي دي او که غیر مالیاتي عواید دي، که د ګمرکاتو دي. الحمدلله دا د الله تعالی رحمت او فضل و. وروسته هم الله تعالی څخه د دې امید لرو چې د موږ په دې ټولو کارونو کې الله تعالی دغسې موږ ته توفیق راکړي او د دې وطن د جوړتیا او د وطن د آبادي دپاره کوشش وکړو او په اخلاص باندې کار وکړو. چې کوم عواید موږ راټول کړي دي د هغو مکمل له موږ سره هغه موجوده ده، حسابي موجوده ده، هغه به له تاسو سره موږ شریکوو. نو دغه هفته چې کوم ده د وزارت مالیې له طرفه څخه د هفته د مالیاتي نیول شوې ده، د دې دپاره چې موږ ټول د اتحادیې یا د ملګرو چې کوم د ریاستونو د دور هڅوو چې موږ سره په عوایدو کې مرسته وکړي. خصوصا د موږ عواید یو ستونزه شته په بعضو جانو کې تر اوسه پورې چې کومې وي د هغو په مورد باندې موږ بحث کوو، له ټولو سره به د همکاري غوښتنه کوو. خصوصا د اداراتو څخه د موږ دا غوښتنه ده چې کوم د موږ غیر مالیاتي عواید دي په هغو کې به له موږ سره مرسته کوي چې تر څو د موږ عواید را جمع شي په ښه توګه باندې او هغه د موږ بودیجې ته جمع شي او په هغو باندې کارونه د موږ د پرمختګ او د انکشافي کارونه یې هغه په مخ باندې ولاړ شي. نو دا به هم د موږ له یو طرفه څخه عواید په ښه منظم توګه راټول شوي، له بل طرفه څخه به هغه انکشافي کارونه د موږ وطن دپاره د آبادي دپاره شوي، هغه اساسي کارونه چې هغه د موږ د وطن د آبادي د موږ د وطن د پرمختګ دپاره وشي. نو هغه به ټول همکاري موږ له ټولو ملګرو څخه غواړو. الله تعالی خو حفاظت وکړه او نور د عوایدو په مورد کې به د حاجي صاحب محمد شاه به تاسو ته په دغه مورد کې تاسو ته معلومات درکړي چې موږ څومره عواید راټول کړي دي. د هر ادارې به مکمل راپور حاجي صاحب تاسو ته وړاندې کړي. الله تعالی قدرمند ده.